کابل نړیوال هوایي ډګر کې د انتظار ځای جوړولو چارې 55 سلنه پرمخ تللي دي. یاد هوایي ډګر کې د مسافرو لپاره د معیاري انتظار ځای د ودانۍ جوړولو چارې په چټکۍ سره روانې دي او دا مهال د یادې ودانۍ دریم پوړ قالب بندي، کانکریټ او د ځینو برخو خشتکاري روانه ده. همدا ډول هڅه کیږي ترڅو د ټاکل شوو معیارونو او پلان مطابق د پروژې چارې په ټاکلي وخت ترسره شي. از 18 ماه کاری که در ماه اسد سال 1403 افتتاحی پروژه شد و تا فعلاش مدت 7 ماه میشه. شما میبینین پیشرفت فوق العاده بوده است که ما بالاتر از 55% پیشرفت کاری داشتیم و ما تلاش به این داریم که تا آخر ماه جوزا که شاید 10 ماه پوره میشه ما بتانیم پارکینگ و منزل اول که دکاکین است آماده به بهره برداری بسازیم و میمونه منزل سوم ما که هتل یا رستوران است که در برگیرنده اتاقهای وی آی پی است. در 9 ماه دیگه لندسکیپ یا فضای بیرونی را و منزل سوم بتانیم مطابق میادی را که وزارت محترم ترانسپورت تعیین کرده تکمیل و به بهره برداری بسپاریمش. مسافر او هیوادوال په یاد هوایی ډګر کې د یادې پروژې پلي کېدو ته خوښ دي او دا پروژه د کابل نړیوال هوایی ډګر پرمختګ لپاره یو مهم ګام بولي. این یک بسیار ارزش بالایی داره و یک پروژه بسیار موفقیت آمیزتر می باشه، هم برای میدان هوایی بین المللی کابل، هم برای ما افغانا. برای ما یک افتخار است که تو یک مجموعه یک جای داشته باشیم که مردم ما از این سهولت‌های از استفاده کنند. زه هم چې داسې پروژو ته لا دوام ورکول شي. سږکال دا له خیره سره جوړه شوله، آینده کې یو بله چې څومره اسانتیا مسافرو ته کېږي انشاءالله دا به یو ښه ګام وي او مثبت ګام به وي. ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هیواد هوایي چلند پراختیا او پرمختګ لپاره بېساري هڅې روانې کړي دي چې دا مهال په یاده برخه کې بېلابېلې پروژې تر کار لاندې دي.